types of communication. Communication پر څو ډوله باندې communication پر درې ډوله باندې دی. یو downward دی. downward دا معنی چې یعنی د دفتر د امیر څخه راجع کیږي کښته ځي مامور ته امر کوي. په دوهم قدم کې upward دی چې د کښته څخه لاندې ځي. عرض دی پیشنهاد دی غوښتنه ده چې د کښته څخه مثلا یو فسیلیټیټر د خپل سوپروایزر څخه کوي سوپروایزر د خپل منیجر څخه کوي منیجر د خپل ډایرکټر څخه کوي. دا غوښتنه شوه سیدی او د لوړ څخه چې بیا دی هغه بیا امر دی. ورپسې دریم چې دی لیټرل او هورایزونټل چې په یو لیول کې مثلا څلور فسیلیټیټران په خپل منځ خبرې سره کوي څنګه پر څنګه باندې څلور منیجران خپل په منځ خبرې سره کوي. نو دا درې ډولونه دي. ورپسې کمیونیکیشن نیټورک یو فارمل نیټورک دی یو انفارمل نیټورک دی. فارمل نیټورک یعنی چې رسمي شکل باندې په رسمي شکل باندې موږ تاسو په دفتر کې د چا سره مسخرې نه کوو چې په عادي اصطلاح باندې واخله زوی دا شی ژر خلاص دا کار ژر وکړه. سیدی زه نه پوهېږم چې د ښځو ترمنځ څه شي داسې دغه لغاتونه سره لري که نه سره لري. په دفتر کې دفتري ژبه سره استفاده کوي. خور یا و خورکۍ یا خور یا مور دا کار وکړه. او انفارمل نیټورک بیا دا معنی دی چې مسخرې څوک سره کوي یعنی په غیر رسمي شکل باندې. ورپسې هیرارکي لیول چې دی هغه د دغه څخه اګزیکټیو ډایرکټر څخه راکښته کېږي و فارمین ته چې دا ډاونورډ دی د لوړه څخه راکښته کېږي و لاندې امر دی. دغسې هر یو په ترتیب باندې امر کوي تر کښته پورې. او اپورډ چې دی هغه چې د لاندې څخه و لوړ ته ځي چې غوښتنه کېږي عرض کېږي یا پیشنهاد کېږي هغه په اپورډ کې دی. او دغه درې نفره سوپروایزران چې څنګ پر څنګ باندې دا هورایزونټل دی یا چې ټوله په یوه لیول کې دي. صحیح دی. د کمیونیکیشن پروسس دا کمیونیکیشن پروسس چې دی اول د واره سندر دی. زه سندر یم هغه څوک چې خبرې کوي هغه سندر دی. هغه څوک چې خبرې اوري هغه ریسیور دی. په منځ کې میډیم موجود دی. میډیم ځینې وخت امکان ده اوس دغه هوا زموږ څه ترمنځ میډیم دی. که چیرې ډېر بد فشار وي د باندې مثلا موږ څه ولاړ باد دی دغه میډیم زما اواز شاید په هغه شکل باندې ونه رسېږي لکه اوس چې درته رسېږي. صحیح. یا کله چې په ټلیفون کې خبرې سره کوو الو اواز دې بند کېږي شبکه خرابه ده پورته څه بام ته وخېږو خونې ته وخېږو دلته ودرېږو هلته ودرېږو. دا عبارت د میډیم څخه دی. او دغه سندر زه یم ریسیور تاسو یاست. صحیح. میډیم چې دی میډیم په منځ کې دغه مثلا د چیش څخه موږ استفاده کوو لین څخه استفاده کوو د هوا په توسط باندې زه تا ته خپلې خبرې در رسوم د ګویا په توسط باندې رسوم. دا میډیم دی. یعنی ځینې خنډونه چې پیښیږي مثلا د بادپکې ډېر بد فشار وي دا یو خنډ دی چې جوړیږي. او د هغه څخه وروسته فیډبک یا ریسپانس دی چې تاسې زه چې کله خبرې کوم تاسې زما په مقابل کې ریسپانس راکوئ چې و په دې شي باندې مې سر خلاص شو یا وایاست چې یا په دې شي باندې نه یم پوه شوی دا فیډبک دی یا ریسپانس دی. صحیح دی. یو انکوډ دی یو ډیکوډ دی. انکوډ ډیکوډ باندې څوک پوهېږي انکوډ او ډیکوډ. انکوډ په شفري ډول باندې چې موږ تاسو خبرې کوو په شفر کې ما او زینب مثلا خبرې سره کړي وختي مو سر خلاص چې زما او د دې ترمنځ هدف څه دی. زینب مثلا په کور کې د زه راسم ته په دې ځای کې د زینب زنګ راسي زنګ چې راسته سو مخ ته خو نو زه هغه اصلي خبرې نه سم ورسره کولی بله زه په شفر کې ورسره ګاډیم چې و هغه هم دا رقم دغه ورته ومې ویل هغه هم داسې وکړو هسې مې څه سره نه خلاصېږي مګر زما او د دې سر سره خلاصېږي. دا شفر دی. صحیح دی. زه چې کله دا خبرې په شفر کې کوم او دا په دماغ کې سنجي او هغه اصلي هدف ځنې اخلي دغه زما شفري خبرې چې دي دا انکوډ دی او دا چې معنا ځنې اخلي هغه ډیکوډ دی. یو دوهم ځینې کسان دا میسج هستي نه غواړي چې د په میسج باندې یو څوک پوست په میسج باندې یو څوک پوست مثلا ساده دغه موږ نوشته کوو احمد دا رقم نوشته کېږي او AHMAD زه راولاړېږم د A پر ځای باندې دریم توري استفاده کوم C. ورپسې د H پر ځای باندې H کومه دی دا دریم توري استفاده کوم J. د M پر ځای باندې دریم توري استفاده کوم O. د A پر ځای باندې بیا دریم توري استفاده کوم C. او د D پر ځای باندې زه F استفاده کوم. اوس کله چې ما و ایا صاحب دغه میسج واستوي د ایا صاحب په دې شي باندې سم نه خلاصېږي چې دا احمد دی که یا بل شی زه ورته وایم چې دریم توري ما سره درکړي دی چې کله بېرته سره دغه کړي د دې شي څخه چې وګوري او د دې څخه احمد جوړېږي. اوس کله چې ما زما ټلیفون
مثلا په دغه منځ کې دغه زما میسج یو څوک زما میسج هک کړي هغه زما په میسج باندې سر خلاصېږي په دې شي باندې مګر زما د ده سر خلاصېږي زه وده ته وایم چې ما درېیم حرف استفاده کړی دی د ای پر ځای باندې ما درېیم حرف استفاده کړی دی دی وایي د ای څخه درېیم حرف سی ده نو د سی څخه دی دا حرف تر ځان رارسوي چې ولا د سی پر ځای باندې زه باید ای نشته کړم دا ان کورسو دې ته چې ما واړوي دا ان کورسو او کله چې آیا صاحب بیرته و دې ته واړوي چې احمد یې ځین جوړ کړي دا ډي کورسو صحیح ورپسې barriers to communication هغه مشکلات یا دغه ګډوډي و نایز و دا دغه عبارت د barriers څخه دي اول د وار چې دی غالمغال چې مثلا زه اوس خبرې کوم دلته 15 تنې سره ګډي په خپل منځ کې دا ښه کمیونیکیشن نه واقع کېږي ورپسې دوهم inappropriate medium خراب میډیم موجود وي خراب پلین موجود وي اواز مثلا دغه تاثیر کوي هغه دغه تاثیر لري پر کمیونیکیشن باندې په دریم قدم کې assumption یا misconception assumption یا misconception دا معنی چې لکه مخکې ما مثال درته یو چا ته ویل چې نوم دې څه دی نوم احمد دی د پلار نوم څه دی د پلار نوم محمود دی مکتب دی وایي دی و ویلیم دی کله دی وایي دی خود می وایي دی اوس نفر ته وایي چې کله دی وایي دی یعنی هدف یې دا چې تا څه وخت ویلی دی دا هدف دا دی مګر دا سړی چې جواب کوي د بیا فکر دی چې ولا دی ماته د چې دا وایي چې کله دی وایي دی و نه دی وایي دا misconception دی یا assumption چې زه یو رقم خبر کوم او ته بل رقم معنا ځنه اخلي سړي او ورپسې ایموشنز یا احساسات ځینې وخت خبرې دغه کې احساسات په دې معنا باندې کله چې زه احساسات یم بدن مې سر ریږدي سترګې مې دغه لاسونه مې ریږدي پښې مې ریږدي خولې را باندې روانې زه بیا پر دغه رقم باندې پیغام نسم رسولی درته لکه دغه اوس چې رسوم که زه در تاثیر لاندې یم که زما لاسونه ریږدي که زما پښې ریږدي که زما اواز ریږدي که زه پر ما باندې زما بدن ګرده په خولو باندې لوند خیشتي تر تاثیر لاندې یم دغه پیغام چې دغه اوس یې درته رسوم په هغه وخت کې بیا نسم درته رسولی یا تاسو ښه دغه ښه استفاده بیا نسئ کولی صحیح نو او د هغه څخه وروسته چې دی لانګویج ډیفرنس زه په پښتو باندې درته ګډم مګر تاسو ګډه په انګریزي پوهېږئ یا تاسو ګډه په پښتو باندې پوهېږئ او زه په انګلیسي باندې درته ګډم دغه لانګویج ډیفرنس دا مشکل پېښوي پور listening skills یو څوک خراب د اورېدو سکلز ولري دا مشکل پېښوي او distraction یا دغه ګډوډۍ دا هم دغه پېښوي ګډوډۍ دا معنی چې مثلا زه اوس تاسو بوزم د دې پر ځای باندې چې موږ تاسو په ټریننګ روم کې شنو موږ تاسو لاړ په چانسو کې شنو او زه ټریننګ ته شو تاسو به بیا ما ته ورغونی سي کیا ګډوډۍ به دغه وکړي ګډوډۍ تاثیر د باندې سي دي